بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو د اکسل فنکشن شروع کوو. راځو لومړی د سم فنکشن نه سٹارټ اخلو. سم فنکشن چې دا د جمع کولو لپاره استعمالیږي، سمیشن لپاره. نو څو طریقې دي، زه تاسو ته د ټولې دا طریقې ښایم. راځو مثال دغه سیلري ده، دا بونس چې دا جمع کوو، دا دواړه به څنګه سره جمع کوو؟ نو طریقه خو لومړی دا هم ده چې ولیکو مساوي SUM. دا مو چې ولیکه ټیپ بټن به ووهئ، دا فنکشن راغله اتوماته، دا دواړه سلیکټ کړئ ورته او دې ځای نه چې دی انټر کړئ، دا به راشي. اوس راځو دغه فنکشن د سم دا به د نورو باندې عملي کوو. په دوو طریقو سره کولی شو. لومړی طریقه دا ده چې دغه کونج کې راشي او دلته کله چې دا پلس ساین بلیک شو دې باندې کلیک وکړئ او داسې ډریګ. دا یو طریقه ټولو باندې اپلای شو. کنټرول زین وکړه. دویمه طریقه یې دا ده، باندې پلس ساین باندې ډبل کلیک وکړئ. کله چې تاسې ډبل کلیک وکړئ دا به عملي شي. اوس راځو مثال زه غواړم دا ټوټل جمع کړم. دا په څو طریقو سره جمع کولی شو. لومړی طریقه خو دا ده، تاسې باید د ټوټل نه لاندې دلته کلیک وکړئ، اټو سم باندې یو کلیک بیا کلیک، دا به جمع شي. دویمه طریقه، دویمه چې دی شارټکټ دی، الټ یو ځل، الټ بیا، یعنی الټ ډبل ایکول چې ووهئ تاسو ته به دا جمع کیږي. دریمه طریقه یې څنګه ده؟ دریمه طریقه یې داسې ده چې تاسې به دا سلیکټ کړئ ټول او دلته به لاندې دا د مجموعي خانه د ټوټل خانه به پرېږدئ، په دې سم اټو سم باندې به کلیک وکړئ، اتومات به یې تاسو ته جمع کړي. په دې کې تاسو یو بله طریقه هم کارولی شئ. مثال ځینې عددونه نه جمع کوئ، فرضاً زه غواړم برني دوه نه جمع کوم، لاندې جمع کوم، نو دا به سلیکټ کړئ، اټو سم باندې به کلیک وکړئ، ولیکه دې باندې ډبل کلیک کړو، صرف تر دې ساحې پورې موږ ته دا جمع کړو. بله طریقه یې څه ده؟ بله طریقه چې ده، تاسې به دلته ولیکئ مساوي SUM سم، تاسې ادرس ورته لیکئ. مثال د E2 نه واخله، د ګورئ دا رو چې ده دویمه رو ده، کالم E دی، داسې ورته لیکئ چې E2 بیا کالن ورکوئ. د E2 نه واخله تر E کالم تر څو مې رو پورې راته جمع کړه؟ 8 مې رو پورې، E8. ولې ټول سلیکټ شو، اوس یې انټر کړئ. نو په دې طریقو سره موږ کولی شو د سم فنکشن نه استفاده وکړو.